رحیم حسین وزیر یم د څه وخت نه میشتو ته ویني چې د خیبر پښتونخوا چې کوم خلک دی هغې نه بعد ورسره چې کوم بلوچ دی بلوچستان خلک دی په سوشل میډیا باندې میشتو ته دا ویني چې دی وایي چې دودګر ته میشتو ته 14 اګست نه منو کوي دوه خو دا خبره چې 14 اګست چې کوم په هغه باندې پاکستان آزاد شوی و میشتو ته دغه غالاري که نه تاریخ و چې آزاد شوی و چونکې ځینې خلک دا تصور لري چې په دغه ټایم کې هندوستان او پاکستان خالي تقسیم شوی وي که نه آزادۍ څه خبره نشته دلته سوال دا پیدا کېږي چې آیا پښتانه یا بلوچ دغه د 14 اګست مناو کو یا نه خبره داسې ده چې پښتانه یا بلوچ هغې سره ډېر امتیازي سلوک شي په وجه باندې د ریاست پاکستان نه یا په ریاست پاکستان کې چې کوم ادارې دي اسټابلیشمنټ دی هغې نه ناراضې دي په دا وجه باندې د هغه خبره کو چې همیشه دودګر ته چې کوم 14 اګست دی هغه نه منو کوي کوک سي په دغه کې غټ کردار دلته د میش د پښتنې چې څومره هغه غټ تنظیم ته یې پښتون تحفظ مومنټ د هغه حصې شته هغه مثال خلک په دا خبره باوري کوي چې یاره چې میشته پاکستان ریاست پاکستان خپل حقوق نه کوي نو په چار دو چې میشته څنګه د چې کیما ازادي ورځ دو 14 اګست هغه نه منو کوي او بل پښتون دا تصور کوي چې یاره پاکستان خالی پنجاب دی کنه دلته دی دا وی چې میش خالی پاکستان پنجاب ته ویل شي ویل چې څومره د ټول ملک وسایل دی هغه لوټ کیږي هغه پنجاب ته وړل شي د پنجاب د پوره په بهري ملکونه باندې هغه خرڅېږي ایکسپورټ کیږي هغه چې کومه ګاټې وي هغه پنجاب ته رسي یا مثال چې څومره سہولیات دي که روډ وکسې که بجلی وکسې دلته د میشه ورسک ډیم دی مو اورېدلي دا دی په تاریخ کې چې دا دومره غټ ډیم دی چې ټول ایشیا ته دغه بجلی پرووایډ کوی شي که چیرې دې نه په صحیح طریقه باندې هغه ټرباین دغه شیونه ولګوي نو ټوله ایشیا ته دغه بجلی پیره کوی شي هغې نه بجلی چیرې لګېدو خالي پنجاب ته لګېدو چونکې ډیم په خیبر پښتونخوا کې دی نو دغه څه داسې واجې دي څه داسې سوالونه دي چې په وجه باندې حسین بھائی تیم 14 اگست بایکاټ مې هم جاری ده په سوشل میډیا باندې ډېر لګیا ده تاسو یې د بایکاټ وې څه فواید روشي په پښتنه شه کچېرې کامیاب اول خو دا خبره چې 14 اګست مو ذاتي سوچ دا دی چې بایکاټ نه دی کړل په چار ویلې چې پاکستان یې میشته د ټولې ملک دی که نه بایکاټ د هغې خلک کړل په چار دی چې سیک ظلم کو لکه مطلب ادارې دي که نه عسکري هغې خلاف ته بایکاټ وشي د هغې داسې نقل و حرکات خلاف ته بایکاټ وشي 14 اګست کنه کې مناو پاکستان د میشه زاستو چې میر پلور مده که نه خپل وطن مده دغه مخالفات نه دی کړل او حسین بھائی د کیم سیستم راغ دا کړي چې پاکستان یو جمهوریت ملک تا په جمهوریت ملک شه پارین چې د مثال پی ډی ایم لیډرشپ سره سکه دل ان عمران سره لاګیا دي سیاستونو د دې سیستم په خپل مانسي سره کړه دا آیا دې نقصان طرف ته نه سي کچري دې په یو پلیټ فارم شي سره ټول مطلب د زنه زنه کې سي په اتفاق او په اتحاد سره حل کو ځکه چې دا څه خبراندو مثال نن دای په اقتدار کو کوشي سبو په جیل جا کولا چاول دې جوړه کول نو ته پرېشه تو سره پاکستان کې دوه خبرې دي یا خو په حکومت کې واستېږي کني په جیل کې واستېږي دلته مسکنسپشن دا دی د سیاستدانو نه چې د اسټابلیشمنټ په سیوره لاندې وخت تېروي که نه لکه دې که چېرې اصلي سیاستدانو نه زونه جوړ کړله بیا دې داسې نه کو چې د اسټابلیشمنټ طرف ونسي او بل چې کومې د مخالف پارټۍ لیډر وي یا مثال سیاستدان وي جیل ته پچوي ګوره که بله ورځ یې نواز شریف اچولی و جیل ته نن یې هغه عمران خان جیل ته په وچو دغسې که وخت تاریخ چې کوم بټو زیاده وخت نه که سوچو کې بټو ته پنسي میلاو شوله هغه دغه اسټابلیشمنټ هغې نه بعد بېنظیر بټو شوټ کړله هغې نه بعد نهر چې څومره هغه سیاسي خلک دی په باندې د ګن هغه غاور امبور کو پوست په سار باندې هغې نه بعد که پنسي یې بستي ورکوله که جلا وطن قوه یې که نه په چار دو چې سیاسي خلک سیاست وکړو د اسټابلیشمنټ مهره چې څنګه جوړیږي
دا ګیم مو په امن غي باور درسي صحیح مننه یو جهان مننه